یاره د دې سړي خو نن برابره دی او تپره کېږي په څه کم لا نه ځي خیر ول سهار وختي غږ راباندې وکړه کېدای شي ولاړ شي ولاړ شه هلکه ناوخته دی تا ول سهار وختي غږ وکړه هله نو لاس ښوروه ناوخته کېږي سهار په خیر نه خیر دې نصیب شو تا شپه په خیر شوه خیر دې شه جوړ اوسه تا سهار وختي غږ وکړه ځمه د خیره نو ما بلا مادګي سره نیسه ما ول چیرې ځمه تا سهار د خیر بالا کور ته ځما دی او ته مې پره کېږي تقریبا دغه به وکړې دورې به مې پر حاجي صاحب دې ډېر ډېر سلامونه درسره وایه په خیر ولاړ سې یا کور څه کوو دلته دغه شتو تلتک دی ښه کوټه ده کور ناکې څه کوو هر څه رسېږي شکر دی ستاسې کور ودان هر څه خود رسېږي خو بیخي نن یې اووم اتمه ورځ د تا سهار کور ته ځم هلته ماښام د دې پروت یم خو راشه خوند یې راکړه ورم فیصله بدله کړه اراده مې بدله کړه سړی یو دوې هفتې لدلې یم انشاءالله ښه او نو نو اوس چای که وکړه د هغسې وځو د خیر یا چې چای وکړه دی ته دغه وکړه او زه به چای راوړم یا دغه وکړه نن چای مه راوړه د پراټو والا ته ور وګرځېږه سهار وختي مې داسې ښه پراټو ته هوا کېږي سهار دغسې پراټې راواخه او دا نږدې لبنیات نه یو څه دغه بل لیر څه دغه څه راواخه شیدې داسې راواخه پر شیدو چای راپخې کړي او ښه دی خوند به پر واخلو په دا ژمي کې او دغه دې یېره نه شي د بازار د ننوایي ډوډۍ دې یېره نه شي خامخا دې سره د کور ته مو ډېر وخوړه بس باله او دغه وکړه وبخښه يیر مې شوه غرمې ته دغه ته ور وګرځېږه دا باغې پوله پورې موټر بوځه دغه راوړه مایان سره راوړه غرمه بیا په مایانو خوند واخله و غرمه د خیر به مایان اوس پراټې او شیدې راوړه و او یوه خبر بله دغه وکړه ښه دغه ته ور وګرځېږه چارسو ته ښه و هلته دا کسابانو کې شناخته شته ما ځي ورس ورته پایې راکړه و پایې د هغه اوس بیا پایې راوړم اخسان به بیا پایې وخوره ښه دی چې را په یاد مې شو که نه یېرېدل ماښام بیا ښه پر پایې خوند واخ په دا یخ کې ګرم ګرم شیان ښه خوند کوي سمه په خیر راځه ښه چې دغه یو څو دانې ګرم کم نن پر دا پونډۍ خپله ګرمېږي کښېنه کښېنه ستا لږ چې بیا سترګې سره تېرې شوې هله را ولاړ شه اوله مننه څنګه شوه چای و پراټې دې راوړې شیدې و پراټې شیدې و پراټې مې راوړې د ګرمې پرتې دي ښه ما ځې امادګي نیسه راځه ښه 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 و دا سوټۍ څه پکې به دې لږ چې دغه پخو ماښام ته پایې لږ شپه داره پخې پایې چېشته وایي د غوایي پښې د غوایي پښې نه دا چې تا یو څو دانې پر دا پښو ګرم کړمه در بلې هفتې به دې یخ نه کېږي ښه تا ول داسې ګرم شیان راوړله چش مې وکړمه تا ول داسې ګرم شیان راوړه چې دا دې اوس یو دوې دانې ګرم کړم هله خپله ګرمېږه ولاړېږه هله داسې فرمایشي مېلمه ما ولا کېدلي کوټ به واخله ولاړېږه ولاړېږه پایې راوړه مایان را پاخه که داسې ساعت را سره تېر